نرموي حلاوت په عبادت کې حلاوت پیدا کیږي خوان پیدا کیږي لذت پیدا کیږي خدا د ذکر تاثیر ده چې الله رب العزت یو تاثیر په دې کې د زړه کې ورته علامہ قاضی رحمه الله د تفسیر بیضاوی مصنف ده هغه یو ورځ ناس ته خپل مریدانو سره یو مرید ورته وای حضرت ما ته داسې یو وظیفه راوخه چې زما زړه نرم داسې وظیفه راوخه چې زما زړه نرم کی او دماغ توجه الله رب العزت طرف ته وایي داسې په دې زړه باندې تاثیر وي علامہ قاضی رحمه الله ورتوای و الله 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 ډیر وایا دی الله رب العزت ذکر ډیر کا الله ډیر وایا دغه دخوا کې یو مجوسی مور سره ناس د چې کله پاسې دغه مرید دا مجوسی ورته مخې د ورته کې ناس ورتوای و دا الله الله دا نوم بس تاثیر وکړي چې تا د یو کلمه ورو خدل چې الله الله نو دا نوم بس تاثیر وکړي دا خو یو عادي نوم دا باندې تاثیر وکړي علامہ قاضی رحمه الله تدیر غصه ورغله ډیر سر لغسل الله سا ورته وای تو چې خرستی ام دې مجوسی ته وای تو چې خرستی ان ته سخري دغه خبره چې دته وکولا په دې خبره باندې دومره سر واوخته دومره غصه سو چې خولې د مخ خلاص ډیر غسل الله سا خولې پیرامات سلیت سر واو ورته له ودی کته ما تا صرف د خار لفظ استعمال کړي وا یو د منګو د تاسو په معاشره کې یو کم نوم ده یو ناچیز نوم ده دا مې درته یاد کړ تو ګوره پتا باندې سره کوم حالت تاریخ سره کوم حالت در باندې راغی غصم سولي سرم سولي خولم در باندې رامات سولي حالت درته بدل کړ نو دی الله رب العزت نوم بسنګ د انسان حالت نصیب بدلا دی الله رب العزت نوم با دی هغه ذات نوم با چې موږ تاسو پیدا کړی او د ټول د کائنات مالک او خالق دا دی هغه ذات نوم به ولی تاثیر نه کوي انسان په دل باندې خامخا نو الله رب العزت په همیشه د پاره یاد ساتي فذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون